یای چې چیرته شا ورته شپه بهر حال ویلکم بیک او ستړي ماشه نن مې فل کڑک زونتا یور کا تک سپین شرٹ مې ورتا وغوسته او د هاستل نه په ور وواته یاره لش کی مخته چې لوړل کني پیوت زوی شه مې نوای وټل ولیدا لویش نصر د داوینی هپکش لگاولی وی فل شور هپکش شيري و په نومه باندې ډیر ستړای شول خو نه په پیدل اخیری یو بل کا سروغای ویل چې ډیچا دا خو پرشتیا ساده یې داغه د پښتو ټکای دای چایوز کیفه رنج باس خو میش دارا په لاره باره نه پیږي مو پزړه شه ویل چې ډیچا ډایرکټ په ورناوز په دانا شامو کا نمینداوي مو هدل دله د میش پښتو نر تا وکتل مو چې داس نوی چې خپل پښتو نه مې وویني بیا کوچ به بالله ماړه تراوند یاره چې څرنګ په ورناتل کني په هر لوري د میش وزیر ماسي دا وړ ور مړ نوستوي ولې پاتا رتا ولګه چې او دا خو د میش د ته مرغ د افنانغ د کیفه دو ډایرکټ کی چنتا درتا وراغل کني د وټل ول سای خوشای جوړو ورتال مې چې ډیچا کا خفاکه جنان خو ماوال رزدو پلایا ير بنده وڅاکا ویلې چې سایدو ډیچا نن خو پلایا وڅاکا خو انډیا سه و ډیر خیال کې موه داشای پلایا درتا وڅکو په ژوند خو مینا خو صاپا جما خوان کو سای خوان دی وک دولتای وکاس رتا ویل چې ډیچا پوس چته ور لاکشا د چاینا نا چینیون رغلی دی یاره چې درتا ورغلل کني دارا چینګ دغه چینیون نکو ول کڅورا چې دولتا یو پنجابای رغلای و اخ چینګ کو ورتاول مې چې بالکای خپاکه جما خو چینیون دیغ دی چینګ تک نر په قران دا به دولتام سره لیدلې دی لشکی گزارا کا یاره دارا ورنه و چې ټوله مشرونه دا و شریک کړي چې یا لا ته خدا چایوس کیفه داسه بختاوره کې چې ټول خلق دل ورتر موتوي مشرونه چې څرنګه پړای پریک کني ډایرکټ چای نه شری شول دولتا افنان هر ډیر چینکو و چنه دا خلق ټول موکسي خود خلق توجه ټوله پچای بنده و دولتا فل منډه ترړه شری شوا مول چې ډیچا و زوی نسا داس نه چې پچای پوته شه زه ډایرکټ دله دله مې زوی وغوښته خو زوی نه مینده دا زوی مې مینده وناستی مې دولتا احسان ولیدا ورتاول مې چې ډیچا د برفه غریبی خلش کی روکا کني کاسان دی بیا وه در خمراوا وزیر مسجد دا وړه ورمړه بیٹانه مروته ګنڈا پوره بنیڅه کونډه خټکه سلیمان خل شرانه دوتانه افریده ورغزه بلکې ټوله پښتانه ټول تا د توسه د خوژان ساده خړ پر ډیچنا سپیشل دعوتای چې هاستل سیټیز نه باتا روشستای او د چایوس کیفه چای وڅا کېستای او د چایوس کیفه د ټیم ملماستیا وکسستای کڅه حکا مای در ورسدا خالی خپل ډیچتا میسکال کاوستای نور بیاستی فل بیغام شستای د مزدیګار نه ونڅا د مسختان نو وخت پرې چې څټ ټیم روڅستای فل رنگینه دی قسمه قسم وکاره دی چای نه دی پرېټی دی بریانه دی هر قسمه وکاره دی چې څټ ټیم روڅستای فل بیغام روڅ خپل خړپړ پښتو نم دی یم خو خپل دولتا فل ورواړه دو اورتا یای نه چې چیرتا شا ورتا شپه نرمستی دولتا ورتا شپې دی ډیر مننه ډیر شکریا خپل خړپړ پښتونه در سره مخته کې چې دغه د په کاروباري نشه کامیاب شي په ویلاګي نشه کامیاب شي او فل په دنیا شه مخته شي نن ویلاګ فل در سره مخته کې استای فل یې در سره شیر کې ډیر مننه ډیر شکریا